السلام علیکم. موږ تاسو باید څنګه وکړو چې له خپل خاوند سره کوروالی وکړو. موږ تاسو باید په دې ډول باندې له خپل خاوند سره کوروالی وکړو چې هغه لاندې پروت وي او زموږ ورته شا وي. د هغه څیز راواخلو، په خپل څیز باندې کیننه باسو او د خپل لاسونه له هغه له سینې باندې کېږدو. نو باید موږ په دې ډول باندې له خپل خاوند سره کوروالی وکړو. باور وکړه، په دې ډول باندې کوروالی باور وکړئ ډېر خوند کوي، ډېره مزه کوي او ډېر سکون هم ترلاسه کوو. نو باید موږ خپل لاسونه د خاوند په سینې باندې کېږدو، د هغه څیز هغه باید لاندې پروت وي، موږ باید له هغه په څیز باندې باید څیز کېږدو، موږ له هغه سره کوروالی وکړو. نو باور وکړئ په داسې حالات کې په داسې هغه باندې کوروالی دومره خوند کوي چې حد نه لري. نو باید موږ تاسو داسې کوروالی ورسره وکړو چې هغه باید لاندې وي، موږ تاسو باید مخ مو پاس اسمان ته وي او څیز باید له هغه په څیز باندې کېږدو، باید خپل لاسونه د هغه په سینې باندې کېږدو، بیا له هغه سره کوروالی وکړو. نو باور وکړئ داسې کوروالی ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي. نو موږ تاسو باید داسې کوروالی وکړو. نو یوه دا خبره، بله دا خبره چې کله هم خپل لاسونه د خاوند په څیز باندې کېږدو، کوروالی وکړو، بیا له هغه نه بعد زموږ خاوند کولی شي چې خپل لاسونه یې ښکته بره کړي، داسې جیږه وپاسې کړه، ښه تیز یې ووهي. نو باور وکړئ په داسې حالات کې بیا له خاوند سره کوروالی دومره خوند کوي، دومره مزه کوي چې حد نه لري. نو موږ تاسو باید په دې ډول باندې له خاوند سره کوروالی وکړو چې باید مخه مو باید پاس اسمان ته وي، باید خپې مو یو بل طرف ته وي، باید د خپل خاوند لاسونه راواخلو په لاس کې ونیسو یا د خپل خاوند په سینې باندې خپل لاسونه کېږدو، باید کوروالی ورسره وکړو. خوند کوي نه یې کوي؟ نو باور وکړئ داسې کوروالی ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي. موږ تاسو باید په دې ډول په دې طریقه باندې باید موږ له خپل خاوند سره کوروالی وکړو. باور وکړئ په داسې ډول باندې کوروالی ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي. نو موږ تاسو باید په دې ډول باندې له خپل خاوند سره کوروالی وکړو. نو باور وکړئ په داسې کوروالی باندې انسان ته ډېر سکون میلاویږي. باید موږ داسې کوروالی وکړو له خاوند سره. نو تر بلې خپرونې